که تاسو یو قوم تباه کول غواړئ نو په هغوی باندې د اټم بم او د میزایل د ورګزارلو ضرورت نشته. دغه قوم تعلیمي نظام تباه که دغه قوم به پخپله تباه شي. تعلیمي نظام د یو قوم بنیاد دی چې په هر امتحان کې دا پیپر A to Z ټوله په نقل کوي. دغه قوم نه تاسو ستړي واخیستله، مطالعه به دی اوس نه کوي، محنت به دی اوس نه کوي چې په نقل باندې دا نسل روان شي دا قوم به پخپله تباه شي. سبا له به دغه نسل راپورته کېږي او د دې ملک واګ او اختیار به د دې سره ورسره وي. که دا نسل سبا راوچت شي مختلف ډیپارټمنټس ته لاړ شي، دا ملک به هم دغه شانته کې شرمېدلی، هر محکمه هر ډیپارټمنټ به دغه شان شرمېدلی روان. د دې تعلیمي نظام نه که سبا ډاکټر راوتلو هغه به د سبا غټ ډاکوي. د هغه ډاکټر نظر به د مریض په جیب باندې چې زه به څنګه د دې مریض نه د پیسې راوباسم. چې د یو ډاکټر ټول سوچ د مریض په جیب باندې دا سبا روغ انسان را سملی وایي ستا اپنډکس دی او بس چوي راځه. دغه ډاکټر بیا په فارمیسي والا باندې ځان له خرڅ، په لیبارټرۍ والا باندې ځان له خرڅي چې مریض ورشي غیر ضروري 4 او 5 ټیسټونه ورته زه به تعالی مریض را لېږم ته ورله ټیسټونه کوه ستام پکې ګټ مام پکې خپله حصه. دغه ډاکټر بیا په کمپنیانو والا باندې خرڅ غیر ضروري میډیسن به مریض ته لیکي. چې کمپنۍ والا وایي یاره ډاکټر یې ملیشیا ته ویزټ ورکړو، د ترکي ویزټ یې ورله ورکړو، په کمره کې ورله AC ولګوله، ګاډی ورله ورکړو، عمرې لی بوتو ډاکټر په مفت کې څوک د ترکي ویزټ چاله ورکوي او د ملیشیا ویزټ چاله ورکوي او حجونه عمرې پې کوي. بې درېغه میډیسن روان دي او دا حقیقت دی، تاسو یې نه د ټول نظر په پیسه باندې دی. ټول ډاکټرز نه، په دې کې ښه خلک هم شته دي، الله والا خلک، داسې خلک چې هغه د الله نه یریږي، هغه الله مني، هغه آخرت مني، هغه قبر مني، هغه مرګ مني. اکثریت چې دی نو هغه خراب. نو تاسو د انجینرانو پرفارمنس ته وګورئ که نه کارکردګۍ ته. زموږ په دې ملک کې د انګریزانو د دور پلونه هم شته دي او په دې ملک کې زموږ د دې خپلو انجینرانو پلونه وروډونه هم شته دي. تاسو وګورئ د انګریزانو د دور هغه اوس هم روغ دي، برابر دي. او زموږ د پروس کال موږ له یو روډ چا کړی دی او څه کال نشته. ناقص میټیریل خیر د استعمال کا خو چې لګي پیسې ته زره وباسم په څه طریقه باندې. د دې تعلیمي نظام نه که سبا وکیل راووتلو نو تاسو ګورئ نن سبا وکیل ته دروغ او رښتیا ته نه ګوري، حق او باطل ته نه ګوري، خو بس د 40-40 روپو دپاره په دروغو سره به کیس روان کړی چې زه یو 40-40 روپۍ راوباسم، ټوله ورځ په عدالت کې لګیا دا دروغ رښتیا کوي خو نه رښتیا کېږي، زړه یې پې شین شي، زړه یې پې وچ وي. دا زموږ د وکیلانو حال. د ججانو پرفارمنس وګوره. تاسو دا توقع لرئ چې د دې عدالت نه به ماته انصاف میلاو شي؟ 10 سال او 15 سال او 20 سال وشي چې کیس په عدالت کې روان او حل کېږي نه. چا چې کیس کلی که نه نو هغه هم دې ځله راغلی دی پوځله چې اوس څه وکړم د دې مردارې نه به کله خلاصېږم، د هغه کیس نه هم توبهګار شي. داسې کیسونه شته دی چې پلرونو نیکونو هغه کیسونه په عدالتونو کې کړي دي، هغه ترې مړه دي، هغه بچي او نوسي د اوسه پورې په هغه کې شرمېږي روان دي خو عدالت فیصله نه کوي. دا بیا زموږ د عدالتونو حال. یو کس 25 سال د جیل نه رازاد شو او عدالت د هغه په حق کې دا فیصله واوروله چې دا سړی بېګناه و په جیل کې. چې 25 سال ته یو سړی په جیل کې وساتي، 15 کاله ته په جیل کې دا وساتي او بیا فیصله راشي چې دا بېګناه و او اوس یې باعزته رها کوي. نو دا خو تا غرق اوس وایي چې دا بېګناه ثابت شو. کیسونه د کلونو پراته دي او هغه نه حل کېږي. د ډاکټر عبدالقدیر خان مثال والی زموږ د دې قوم زموږ د دې ملک محسن و، خو د هغه سره بیا څه وشو؟ هغه یې جیل ته ولېږو، هغه یې په خپل کور کې نظربنده کړو، ویل د دې کور نه به ته بهر نه راوځي، په خپل ژوند یې ستومانه کړی و، ویل ته به بهر نه ګرځې، نه به راوځي. تو چې ډېر زیات تنګ شو نو هغه عدالت ته لاړی. په عدالت کې خبر روانه ډېر وخت په دې کې تېر شو. 4 یا 15 کاله پس عدالت فیصله وکړه او دا یې ویل چې ډاکټر عبدالقدیر خان ته د انصاف میلاو شي او ده ته د ازادي میلاو شي، دا په کور کې نور مه نظربنده کوو. 4 او 15 کاله پس ډاکټر عبدالقدیر خان د ژوند نه آزاد شوی. د هغه د مرګ نه پس عدالت دا فیصله ورکړه چې ده ته اجازت ورکړي خیر دی د کور نه وتلی شي. دا زموږ د عدالتونو حال. چې سیاستدانان راوځي د هغو خو به درته څه نه ویم، خو تاسو په خپله د دې ملک حال وینئ چې زموږ سیاستدانان څومره ایمانداره دي، څومره د دې ملک سره مخلص دي. خو تاسو په خپله وینئ. هغه د ویلو ضرورت نشته، د وضاحت ضرورت نشته چې څومره غلاګانې کوي، څومره کرپټ خلک دی، څومره خونخوار او قاتل خلک دی او څه لوبې د دې ملک سره وکړي. خو د دې سیستم نه چې کله یو استاد راوځي، استاد ټیچر ډېره محترمه پیشه ده، خو زه انتهایي معذرت سره ویم چې په دې نقل کې غټ فیسیلیټیټر، غټ سهولتکار چې دی نو هغه دا ټیچر دی، استاد دی. همدې اجازت ورکوي چې تاسو نقل وکړئ، همدې د ده دپاره د نقل د ازادۍ کوشش کوي. که چېرته دې ټیچرانو، دې محترمو استادانو د دې خپلې پیشې خیال ساتلی وي، لږه ایمانداري شوکلی وي چې دا نقل یې بند کړی وي، نو سم خیال دی دا سیستم به د دې سره مضبوط شوی نه وي. نو نقل ورته مکمل پرې شو، قوم په نقل باندې روان شو، مخکې روان دی، الله دې خیر کړي چې نور به ترې څه جوړېږي. چې یو سړی A to Z د اول سر نه واله تر د اخر سر پورې
پیپر په نقل باندې کوي نو دی به په 1200 کې 1185 نمبر نه دی، دی به په 1200 کې 1180 نمبر نه دی. هېڅوک هم دته څه نه وایي، هېڅوک هم د ده نه نقل نه اخلي. تر د پریکټیکله پورې د ده سفارش روان دی. 1180 1185 1190 1150 نمبر دا په 1200 کې واخلي. د 1180 1185 مارسه او په معاشره کې یو نیوټن نه پیدا کیږي، یو آینسټاین نه پیدا کیږي، یو ډاکټر عبدالقدیر خان نه پیدا کیږي. دا ولې دومره های مارکس اخیستل دي او په معاشره کې هېڅ آوټپوټ نه راوځي، ټول په نقل باندې روان. او دا ځوان فیسبوک ته کینی او پوسټ کوي وای بای د ګریس اف آل مایټي الله، د مور او پلار په دعاګانو سره او د استادانو په مهنت سره ما دومره مارکس واخیستل. زه خو وایم چې دی فیسبوک ته کینی او دی دا پوسټ وکړي چې زه د خپل سکول د پرنسپل شکریا ادا کوم چې هغه مالا د امتحاني حال ډیوټۍ والا په پیسو باندې واخیستل او ما ته نقل پرې کو، ما په نقل باندې دا دومره نمبر واخیستل. دله په کار دی چې دا پوسټ وکړي چې یاره زه د خپل سبجیکټ ټیچر هم شکریا ادا کوم چې هغه به ما ته ټوله پیپر په واتس اپ باندې حل کړی راولېږله. د ایم سی کیوز نه واخله تر د اخیرني کوېسچنه پورې به ما ته ټوله پیپر په واتس اپ کې راولېږله. دی دې د هغه شکریا ادا کړي. دی دې د خپل سکول د چاچا او د کلاس پور هم شکریا ادا کړي چې زه د چاچا او د کلاس پور هم شکریا ادا کوم چې ده به د اوبو په بانه باندې ما له حال ته نقل راوړل. دی دې دغه امتحاني حال چې کوم انویجیلیټرز دی او کوم ډیوټۍ والا دي د هغو دې هم شکریا ادا کړي چې زه ستاسو هم ډېر زیات شکر ګزار یم چې تا به زما نه نقل نه اخیستو. نقل به دې راسه ولیدو چې زه لیکم په نقل باندې روان یم خو تا به ما باندې ځان ناغرضه کړو، نقل به دې رانه نه اخیستو. د هغه هم شکریا ادا کړه. دله په کار دی چې په بازار کې د بوک سنټر والا او د ګایډ والا، د پاکټو والا او د مایکرو والا او د فوټوسټیټو والا دې دا شکریا ادا کړي. دله په کار دی چې دا د خپلو دغه ملګرو شکریا ادا کړي چې 3 او 4 کسان هیلپ لتلل، هلته بیا راپسې د بهر نه کوېسچن یې رالیږلې حال ته، د هغو هم دې شکریا ادا کړي. پریکټیکل میدان چې دی دا ډېر زیات مشکل دی. سبا به دنه ټیچر جوړېږي دا به سټوډنټانو ته مخامخ کېږي که نه، دی به په کلاس کې څه وایي. دا د نقل پاس چې سبا هر فیلډ ته ورځي، هر ډپارټمنټ هرې محکمې ته ورځي، هغه به شرموي. د یو سوچه سمجه منصوبې د لاندې دې پوښتنو ته نقل آزاد کو، ټولې په نقل باندې راواخیست، ستړي نه کوي، مطالعه نه کوي، محنت نه کوي، هېڅ نه کوي، ټولې په نقلونو باندې عادت د دې دپاره چې سبا دا خلک همدغه شانته شرمېږي. ګوره تاسو وګورئ د کمپیټیټیو ریزلټس نه دي، تاسو وګورئ که نه د سی ایس ایس او د پی ایم ایس د پښتونخوا نه د کې پي کې نه د پښتنو نه یا یو کس او یا 2 کسه کېږي، نور پکې هېڅوک نه کېږي. تاسو دا تېر ریزلټ وګورئ. دا ولې دا په نقلونو چې راوتلي دا به تا له د کمپیټیټیو اګزام پاس کړي، دا به تا د سی ایس ایس او پی ایم ایس پاس کړي. همدې خلکو ته همدغه شانته کې دا نقل پرېښو او اوس به دغه شان شرمېږي چې په دې کې به چېرته مقابله خلک راونوځي. نو خبره مې دې پسې کوله چې که تاسو یو قوم تباه کول غواړئ نو د هغو تعلیمي نظام تباه که بس هغوی ته د ټمبم ضرورت نشته. دا موږ چې شرمېږو که نه دا هم د دقه د وجې شرمېږو. موږ ته د بهر نه خطره نشته، زموږ دا خپل نظام خراب دی، دا خپل سیستم زموږ ګډوډ دی. یعنې که دې خلکو چېرته محنت کولی، دیو چېرته ستړي کولی، دیو لږ مخکې تللي وي او دیو د غټو محکمو ته ورغلي وي او لږ په غټو پوسټونو باندې شوي وي او داسې قابله خلک تللي وي، نو کېدی شي چې د دې قوم لږ دا تقدیر بدل شوی وي، کېدی شي چې په دې قوم باندې الله لږ رحم کړی وي، کېدی شي چې د دې قوم لږ ښه ورځ لیدلی. دور دور تک هېڅ چانس نشته چې دا قوم ښه شي. دا به همدغه شان دی نقل ته خوشحاله وي، همدغه شان به نقل کوي او بس د سکور او د مارکس او د ګریډ منډه وي روان به. یو به وایي چې ما دومره واخیستې، بل به وایي ما دومره واخیستلې. محنت به هم نه وي، ستړي به هم نه وي، مطالعه به هم نه وي، سوچ سمج هېڅ څه به نه وي، بس دغه د سکور مقابله ده او ما دومره مارکس واخیستل، ما دومره مارکس واخیستل او په معاشره کې ته بیا هېڅ څه نه جوړېږي.